بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو وخت خیر. ټول ستړي مسئ پس د یوې اونۍ بیا هم د معرفتي نوښت نه هم بحث ته ښه راغلی. نن موږ د یو نوي بحث سره په مفاهیمو او موضوعاتو راڅرخو او په ګڼوالي او ډولوالي کې د ځینو بحثونو هغو ظرافتونو ته متوجه کیږئ چې هر یوې ټولنیزې او فرهنګي پدیدې پورې راګرځي او بېلابېل تنوع او ډولونه پیدا کوي. نن د یو ځانګړي بحث په دوام او په فضا کې د ایډیولوژۍ محور ته راځو. نن د یو بل بیل جامعه شناس او فرانسوي ټولنپوه نظریات چې مدرن او نوې دنیا پورې راګرځي برعکس د پخوانیو لکچرونو چې هغه کلاسیکي ټولنپېژندنې پورې ورځي بحث کوو. زموږ د نن ورځې بحث لوبه ده، فوټبال. حتما تاسو زه پوهېږم د کرکټ مینهوال یې، د کرکټ مینهوال یې که نه، اما په هر حال د لوبې ټولنپېژندنه زموږ د نن ورځې د بحث نظریه پرداز ماري بروم نومیږي. ماري بروم وایي چې دا یو ډول لوبې یو ډول عاطفي تعاون دی. زه هیله من یم د دې ابتدایي مفهوم نه تاسو د ده اول لید اخیستی وي چې دی لوبې ته په کوم نظر ګوري. ادامه کې په همدې بحث کوو او وړاندې ځو. پیل: ټولنیز واقعیتونه، ټولنیزې پدیدې په بېلابېلو څېرو راښکارېدلی سي. معمولا ډېرې ټولنیزې پدیدې په دغه کټګوریو کې شاملېدلی سي چې ځینې وخت ډېرې پاکې، صافې، ګټورې، واقعي او منل شوې، محدودې، د کنټرول وړ او انسان ته ګټورې تعریف کیږي. بعضې وخت همدغه پدیدې د انسان په ضد ایډیولوژیکې، خطرناکې، ګواښونکې، مجهولې، نامعلومې او خطرناکه تعریفېدلی شي. همدغه ټولنیز واقعیتونه دي، همدغه ټولنه یې په خپله له بېلابېلو زاویو نه ویشي او تعریفوي. موږ د یو واقعیت سره مخ یو چې کیدلی شي په ځینو ټولنو کې یا په اکثرو ټولنو کې د یوې مثبتې پدیدې په صفت پیژندل شوي. د انسانانو لپاره ګټوره، د ژوند لپاره ګټوره پدیده، له هره اړخه د کنټرول وړ، له هره اړخه د انسان په خدمت کې یوه پدیده ده. ولې کله چې لږ دقت کوو د ځینو پدیدو شتون یا موقعیت په داسې یو ځای کې واقع دی چې د ځینو منتقدینو او جدي نظریه پردازانو د سترګو نه خطا کیږي. دوی ګوري چې یو تعداد انسانان په یو بل ځای کې ولاړ دي او د دغه پدیدې نه یې داسې یو وسیله جوړه کړې چې ډېر اکثریت پرې غولوي، ډېر اکثریت پرې قرباني کوي او د ډېر اکثریت نه بېلابېلې ګټې کوي. اقتصادي استفاده ترې کوي، سیاسي استفاده ترې کوي، فرهنګي استفاده ترې کوي او ډېر نور ډولونه د استفادې. بناً دغه پدیدې په هیڅ ډول سره مقدسې نه دي، خو د یو بلې زاویې داسې بدو ځایونو ته هم راتللی سي چې د فرانکفورت مکتب یا د مارکس د مفکورې پلویانو یا په همدغه حوزه کې د نظریه پردازانو د ټولو د سترګو په زاویه کې هغه ځای واقع دي چې د انسانانو په ضد واقع شوي دي، د دوی د ژوند او د دوی د هوساینې په مقابل کې واقع شوي دي. موږ یو ډول ډېرې کاذبې آګاهۍ او پوهاوي سره مخ یو او فکر کوو چې کرکټ او فوټبال ډېر خوندوره تجربه یا پدیده ده. حال دا چې دا کولی شي له یو بل نظره په عمیق ډول سره له موږ کار وباسي او د یو شمېر کسانو په ګټه تمام سي، هم له اقتصادي نظره، هم له فرهنګي نظره، هم له سیاسي نظره. دغه پیل او دغه مقدمه زموږ د نن ورځې د بحث دروازه ده. نن فوټبال یا بل هر ډول لوبې ته د انتقادي نظره ګورو، سره د دې چې پوهېږو چې ډېرې ګټورې دي. د تفریح ساعتونه دي په داسې یو ټولنه کې چې هلته جګړې ډېرې دي او د غم خبرونه همیشه اورو. ولې د دې تر څنګ دا زاویه موږ ته وایي چې همدغه څه چې تاسو یې یوه سالمه بوختیا بولئ د ډېره کاذبه پوهېدنه ده او ډېره خطرناکه لوبه ده او فعالیت دی. له دغې نظره ورته نن ګورو. نن ګورو چې لوبه څنګه کولی شي قدرت او د قدرت د معاملې وسیله وګرځي. لوبه د دې په ځای چې د عامو انسانانو د لذت، آرامش او په دغه لیدلوري کې د خلاصون، نهایي خلاصون لامل وګرځي، څنګه د دوی د تړون لامل ګرځي او څنګه دوی تړي د دې په ځای چې خلاص او ازادي کړي،
څنګه یې په خپلو بېلابېلو حلقو کې بندي کوي هر یو کس په بېلابېلو ارزښتونو پورې تړي چې محدود کړي. بناءً د فوټبال د ماري بروم د نظریې اصلي محور دی د فوټبال لوبه. ولې په دغه نظریه کې په دغه زاویه کې تاسو کولی شئ ډېرې لوبې وګورئ چې همدغه کارکړنه چې فوټبال د ده په نظریه کې لري ډېرې نورې لوبې همداسې کارکړنې لري. نن سبا په افغانستان ټولنه کې کرکټ او زه د دې بحث د وړاندې کولو سره سره دا جالبه حس هم لرم له تاسو سره مشترک چې په دغه ورځو کې کرکټ لوبې هم په بېلابېلو خپلو کچو سره شدت او خفت سره روانې دي. یو زیات شمیر هم د پلویانو لخوا د بایلې په نتیجه کې توهین او تحقیر او تهدید سوي دي. په هر حال ټولنه خپل غبرګون ښیي په هر صورت کې. ابتدایي بحثونه دا دي چې وګړي په ټولنه کې د ټولنې د روان وضعیت او د هغو واقعیتونو چې ټولنه یې وړاندې کوي او مدیریت کوي د دغو په نتیجه کې وګړي غافل کیدلی سي. دا د وګړو د ټولنیزو وګړو خاصیت دی، د ټولنې د وګړو خاصیت دی. ټولنه کولی سي وګړي غافل کړي، له ډېرو اساسي او ډېرو بنیادي او مهمو اهدافو نه چې په مسیر کې روان دي واړوي، لوری ورکړي، ویې کاروي، استعمال یې کړي، غافل یې کړي، عیناً لکه نشه یې توکي. عیناً لکه نشه یې توکي په یو بل څه روږدي کې چې د انسان اهداف، د ژوند اهداف او د بشري ژوند اهداف یا هغه معقول چلند فرمونه چې د عمومي بشر پیژندنې یا د بشري حقوقو په رڼا کې تعریفېږي د انسان لپاره هغه غوښتنې او اهداف له هغو غوښتنو او اهدافو نه یې غافل کړي. دا د ټولنیزو واقعیتونو د کارولو او هغه برنامې چې د دوی د کارولو لپاره طرحه کېږي د هغو توانمندي ده او کولی شي دا کار وکړي، کولی شي وګړي غافل کړي. انسانان د لویو اهدافو پسې چې کله ووسي په لویو اهدافو کې چې بیا ډلبندۍ شته ده، یو شمېر مشخصه د ازادۍ غوښتنه ده، د خلاصون غوښتنه ده چې هر انسان حق لري آزاد ووسي، په هېڅ څه پورې تړل سوی نه ووسي. اما دا ډول پدیدې او د دې ډول پدیدو مدیریت په ټولنه کې کولی شي ټول وګړي یو څه پورې وتړي، د تړلو له لارې د لویو اهدافو نه وساتي، محدود یې کړي، کولی شي ډېر انسانان ضعیف کړي او په دې خاطر چې یو عاطفي تړون پیدا کوي یوې پدیدې سره د بل چا په خدمت کې واوسي، د یو سیستم په خدمت کې واوسي، د یوې ډلې په خدمت کې واوسي، د یوې طبقې په خدمت کې واوسي، د مارکس په ادبیاتو یې ووایم، د یو بنسټ په خدمت کې واوسي، یا د نورو هغو کسانو په خدمت کې واوسي چې خپل اهداف تعقیبوي او کیدای شي د دې اهدافو په ضد وي. زما برداشت دا دی چې معمولا عامو خلکو ته په ټولنو کې لذت او خوند انتقالیږي د لوبو له لارې، نه ګټه. او دا کولی شي مسؤول انسانان د خپل د ژوند د راتلونکي په هکله چې کله فکر کوي مشخص تصویرونه ولري، اهداف ولري چې زه غواړم دغه ځای ته ورسېږم. کله چې خوند د دې منځ کې راوړاندې کېږي، یو څو شیبې خندا، یو څو شیبې لذت اخیستل، دا کولی شي غافل کړي او لوری بدل کړي. دا کولی شي هغه اهداف چې کوم واټن کې درنه واقع دي نور هم لرې کړي. دا کولی شي ستاسو انرژي هغه اهدافو ته د رسېدو لپاره کمه کړي او دا ډېره اساسي ده. کیدلی شي موږ ډېر وخت د دې کاذبې آګاهۍ تر فشار لاندې حتی په دې مسئلې پوه هم نه سو چې ذهنونه مو د لوبو په ارتباط مدیریت کیږي او کنټرولېږو. زموږ جدي غوښتنې د یو انسان په صفت په دې نړۍ کې جدي غوښتنې، هغه غوښتنې چې د هغو په ترلاسه کولو سره د یو زیات شمېر انسانانو، د یو زیات شمېر نظامونو او سیسټمونو بنسټ خرابېږي، د هغوی منطق خرابېږي، هغه جدي غوښتنې تعقیب نه کړو. موږ برعکس په یو خاصه ټیټه کچه سطحي غوښتنې او لذت طلبۍ ته تن کېږدو او تسلیم سو. دا د لوبو او د لوبو د دنیا کارکړنه ده چې کولی سي د یو ملت ډېر مهم اکثریت چې هغوی جدي پوښتنې مطرح کولی سي، جدي غوښتنې تعریفولی سي، جدي غوښتنو ته لار او بهیر جوړولی سي، همغوی غافل کړي او لوری ور بدل کړي. د دې لارې نه ټولنه کنټرول سي. تر اوسه پورې موږ د لوبې په هکله باندې د منفي او انتقادي مواردو شمېرنه کوو او یو په یو وړاندې راځو. اما له دې هېڅکله غافل نه یو چې
یوه لوبه کولی سي مثبتې کارکړنې هم ټولنې ته ولري او ګټوره هم وي. یعنې که ستاسو په ذهن کې داسې ګرځي چې موږ د پیله د لوبې په ټولوله باندې خپل بحث شروع کړی دی، اصلا داسې نه ده. د لوبې کاملا ټولول او ورکول په خپله د ټولنې نیمایي برخې یا ډېر مهم ارزښتونه له منځه وړل دي. ولې معمولا هغه زاویه هغه لیدلوری دلته کار کوي چې د واقعیت یوه مهمه برخه چې موږ نه پټه ده او موږ ته قصدا نه ده راښودل سوې، له موږ پټ کړی سوې ده، هماغه برخه موږ ته روښانه کړي. د انتقادي تفکر خاصیت هم دا دی. انتقادي تفکر کوم خاصیت لري؟ دې دمه کې وایم. د انتقادي تفکر د خاصیت یو مهمه او د انتقادي نظریې نیمایي برخه دا ده چې یو د دې نړۍ یو شمېر برخې، یو شمېر پدیدې هغه ډول چې دي موږ ته نه دي ښودل سوي، نه دي تعریف سوي، بل ډول موږ ته ویل سوي. اصلي څېره موږ ته نه ده معرفي سوي، نیمایي نوره څېره موږ ته پټه ده، نه ده ښودل سوي د ډېرو واقعیتونو. او موږ ته بعض شیان ډېر په ژوند کې خواږه او مثبت معرفي شوي دي، لکه فلم، لکه سینما، لکه بعضې وخت کې په بعض شرایطو کې ګټې، لکه رسنۍ، لکه فکر کوو یو خاص قالب د بیان د ازادۍ، لکه فکر کوو شخصیت جوړېدنې، یا ناڅاپه په ټولنیز چوکاټ کې سعودي حرکت کول، له ښکته نه پیلول، په ډېر لنډو کلونو کې تر ډېرو لوړو مدارجو پورې رسېدل، او بیا دا بیلګه د یو قهرمانۍ ګڼل چې دا په ټولنه کې وګورئ، دا د زحمت کشۍ او د تکلیف او مثلا د نتیجې ته د رسېدلو کرکټرونه دي. بیا په یو ډېر شرموونکې او بې ننګې مرکه کې درنه پوښتنه وکړي چې ستاسو د بریالیتوب راز څه دی؟ له انتقادي نظره بریالیتوب یعنې څه؟ تاسو چې ته بریالیتوب وایئ، د دې کوم ځای نه بریالی دی؟ کومې بېلګې ته یې کړي دي اوښتي دا خواته چې تاسو وایئ د بریالیتوب نښه یعنې څه؟ د بریالیتوب رازونه مو څه دي؟ هغه هم بیا په ډېر غرور سره خپل یو وشمېري. زما د بریالیتوب نښه د مور او پلار دعا مې ده، زما د بریالیتوب نښه د برایان ټریسي د کتابونو لوستل دي، زما د بریالیتوب نښه چک وهل دي په سټډیوم کې چې همیشه حاضرېږم، چغې وهم، بیرغ اخلم پورته کوم یې. زما د بریالیتوب نښه مثلا د ملګرو سره ورتګ دی. موږ یو ور هم دا قضا کړې ده لوبه، هېڅکله دا یو هم نشي کېدلی د بریالیتوب نښې واوسي. همداسې. اما لوبې ډېرې عادي مه ګڼئ، دا د بدن اقتصادي کول دي. د لوبو په تعریف کې د بدن پیاوړي کول دي د ځینو خاصو اهدافو لپاره، د روغتیا لپاره، د تجارت لپاره، د نمایش لپاره. د نمایش لپاره بدن ولې خلک روزي خپل؟ د نمایش لپاره وښودل سي باید نورو ته. په دې ښودنه کې څه ترلاسه کوئ؟ نور اهداف تعقیبېږي، دا خو ټول وسایل دي. نور اهداف تعقیبېږي د بدن د ښودنو له لارې نه. ورزش د بدن د تمرین او د بدن د روزلو او د بدن د نمایش نه وراخواته هېڅ شی نه دی. ورزش دقیقا د بدن روزنه ده د نمایش لپاره، د وروستۍ تجارتي او اجتماعي او فرهنګي او سیاسي مبادلې او معاملې لپاره. بناً سطحي او عادي ونه ګڼو. 2500 کاله 3000 کاله مخکې هم د یونان تجربه دغسې وه. حتی په بعضو نظامونو کې به بعضو منتقدینو ډېر جدي، بعضې ډېر جدي منتقدینو داسې هم ویلي دي چې یو دولت که په خلکو باندې جبري ورزش کوي، تاسو ورزش وکئ او ورته وایي ورزش وکئ ځکه صحتمند کیږئ، او دا واقعیت هم وي چې دوی ورزش وکړي صحتمند کیږي، دې کې هم دوی خپل اهداف لري. هغه اهداف دا دي چې د دولت د مصارفو او لګښتونو کچه راټیټېږي. دولت بیا مکلف نه دی چې د ناروغانو لپاره زحمت وباسي، ځکه دوی خپله تکلیف وګڼه، خپل په تکلیف باندې روغ شوي بیرته. او دولت بیا افتخار کوي چې موږ برنامه جوړه کړې ده، مدیریت مو کړی دی، ملت مو ټول صحتمند ملت دی. دا تر دې کچې پورې هم انتقاد کېږي. اوس دې سره کار نه لرو چې دا انتقاد په خپل ځای دی که نه دی، او دولت دا کارکړنه په همدغه ډول ده که نه ده، نتیجه یې همدغه ډول ده که نه ده. دا ډول موارد هم شامل دي او شته دي. دلته ویل کېږي چې معمولا دولتونه وګړي کنټرولوي، او دا د کنټرول مسئله چې ده د بدنونو له لارې نه کېږي. د بدنونو عسکري نظامونو ته هم پام سوی دی. په عسکري نظامونو کې غیر له بدنه نور څه شی دی؟ انضباط پر څه شي باندې حاکم دی؟ پر بدن حاکم دی. قوت څه معنا لري؟ فزیکي تحرک پیاوړتیا، د فزیکي خوځېدو پیاوړتیا ډېره جالبه ده. اصلا له دې نظره کې تاسو وګورئ ډېره جالبه ده.
د ځینو منتقدینو بحث دلته دی. له دې نظره که وګورئ یو دولت په دې خاطر خپل عساکرو باندې ډېر فشار اچوي، ښه خواړه ورته ورکوي، ډېر زجر ورته ورکوي د ورزش له لارې. ورزش نو څه شی دی؟ ورزش یعنې تکلیف زغمل دي. ورزش یعنې بدن کې د تکلیف زغمل دي، د یوې خاصې کچې تکلیف زغمل، د دې لپاره چې د دغې کچې نه کم تکلیف زغمل درته هېڅ مسله نه وي نوره. زیات تکلیف وزغمئ چې د هغې نه ښکته تکلیف درته بیا مسله نه وي، ته عادي وشي کولی. یعنې معنا دا ده چې که انتقادي ورته وګورئ، معنا دا ده چې دولت د خپل اطاعت لپاره خلک په ډېرو سختو شرایطو باندې روزي چې هر رقم بد شرایط دې باندې راشي معنا اطاعت وکړي. ډېر تکلیف ورته ورکړه، لږ تکلیف کې ستاسو خدمت کوي، مګر دا چې د همغې کچې نه تکلیف باندې ډېر شي بل څوک یې بل ډول واړوي او که نه همداسې کېږي. په یو بله معنا دا د شرایطو کنټرول هم دی، د عمومي شرایطو د انسان په ژوند باندې د حاکمو شرایطو کنټرولول هم دي. دولت مداخله کوي، د همدغو د ورزشي ټولنپېژندنې د نظریه پردازانو بحثونه دي. چې اوس راځم چې ووایم څو ډوله نظریو کې چې ټولنپېژندنې لري ورزش څنګه معنا کېږي، څنګه ځای پیدا کوي. اما دوی وایي دا ډېر جالب بحث دی چې یو څوک فزیکي لحاظ په یو ټولنه کې قوي واوسي او بل باندې خپل بدن استفاده کولی واوسي، دا حق تر هغه ورته نه لري چې دولت یې ورته تعریف کړي چې ته دغه ځای کې کولی شي د خپل بدن نه استفاده وکړي د بل په وړاندې. معنا یې دا شوله چې بدن زموږ خپل نه شي، د بدن لپاره تصمیم بل څوک ونیسي، هم د استعمال، هم د کارولو، د وهلو، د ټکولو، د پورته کولو، د ښکته کولو. او له دې سره یو ډول چلند، ورزش یو ډول چلند دی، ټولنیز چلند دی که نه، یو ډول چلند ورسره تایید شي دا صحیح ده، بل ډول چلند ورسره رد شي بد شي دا غلط ده. دا ډول بدن کارول غلط دي، دا ډول بدن کارول صحیح دي. تاسو حتما هغه هم لیدلی دی کشتي کج، دا څه معنا لري؟ لیدلی مو دي که نه؟ دا څه معنا لري؟ معنا ورته ورکوي د څه معنا لري. مثلا د یو ټولنیز چلند دی که نه، څه ښیي له ځانه خپل، هغه څه چې له خپل ځانه ښیي غیر معمولی دی وضعیت، ډیر غیر عادي دی وضعیت، لکه څنګه چې تاسو فکر کوئ هسې نه ده. دومره کسان چې د اطرافو کې ناست دي د ټولنې د زیات شمېر غړو په نمایندګۍ چې دلته ناست دي، موږ ته باید چکچکې ووهي چې موږ یو بل وهو. موږ ثابتولی شي د یو سیالۍ له لارې نه چې څوک د چا بدن ډیر قوي دی، او تاسو تسلیموو چې موږ تایید کوئ. تاسو یو تاییدوئ، د یو عکسونه په خپل سینه لګوئ، د یو دپاره چکچکې وهئ، د هغه نوم نه شعار جوړوئ، په کورونو کې، په کلپونو کې، په ټولنیزو بېلابېلو محلونو کې د هغه بېلګې ږدئ او وایئ چې دا قهرمان دی د نړۍ. دا قهرماني وطنولي د کوم ځایه شوه هسته؟ د انسانانو په یو بل وهلو کې قهرماني د کوم ځایه ده؟ اما ټولنه ورته دا ډول معنا ورکوي او له ټولنې ورهاخوا ته دا ډول ایډیولوژیکي بنسټونه خاصه معنا ورته ورکوي او ترې استفاده کوي. لکه څنګه چې د سرتیرو مسله وویل، د سرتیري لفظ تاسو فکر وکړئ، د سرتیري لفظ د بدن له لارې دومره ایډیولوژیکي بار ور اچول چې له خپل سره تیري نور. دغه د ژوند او د نورو پورې د ګډ ژوند اهداف دومره سپېڅلي کول چې خپل بدن تر هغې کم ارزښته وګوري. د ځینو اهدافو داسې ډول تعریفول چې سیستم د ساتنې لپاره خپل سر نه تیر شي، هېڅ مسله نه وي ورته. مثلا تاسو د بل زاویې کې وګورئ، د انسان د ژوند د هېڅ زیات اخوا ته ارزښت نه لري بیا، اما دلته کېږي دغسې ایډیولوژي جوړه دغسې ده. اوس که داسې پوښتنه تاسو ولرئ وروسته کې بیا ځواب وکړو، که داسې پوښتنه ولرئ چې مثلا که لښکر نه وي، نظام نه وي، نو بیا ټولنه هېواد څنګه وساتو، دا د اخر کې بیا ځواب ووسو. اما دغسې ده واقعا داسې شرایط ایجادول چې په هغه شرایطو کې اطاعت معنا پیدا کړي، یو شمېر اقلیت پاس لاړ شي، یو شمېر اکثریت اطاعت وکړي. د اطاعت او د منلو او د سر کېښودلو او د فرمایش په ځای کولو هنر، فرهنګ او سیستم او نظام رواج شي، بېلګې وړاندې شي څنګه ښه اطاعت کوي، څومره ښه نتیجه اخلي ترې. ورسره دا هم ده چې په نړیواله کچه چې کومه ټولنه خپل اتلان لري، د دې ټولنې سیاسي مشران او د نورو بنسټونو مشران
د رسنیو مشرانې د نورو ډېرو بنسټونو مشرانې ځان ته یو ډول نړیوال قدرت او نړیوال اعتبار احساسوي او ویاړي پرې باندې چې موږ د داسې یو هېواد غړي یو چې مثلا 20 کاله مو نړیواله اتلولي په بوکس کې ساتلې ده مثلا یا په بل هر ورزش کې له دغه قهرمانۍ سره د نړۍ قهرمانۍ معنا پیدا کوي د نړۍ په کچه باندې خپل د قدرت غبرګون ساتنه نمایش کول ورسره د دښمن د فرضي دښمن ایجاد همیشه بدن باندې فشار راوړل په څه معنا دي تمرین یعنی ورزش خو همدا دی که نه بدن باندې فشار راوړل یو غبرګه معنا خپله ډېره دقیقه دا لري چې دې نړۍ کې احتمال د دې شته ده او دې ټولنه کې او دې ژوند کې د دې احتمال شته ده چې تاسو باندې تر دغه سختۍ چې زغمئ ډېرې سختۍ راشي بلان تاسو باید چمتو واوسئ او د دې چمتو کېدو لپاره تاسو پرته له خپل بدنه بل هېڅ چاره نه لرئ خپل بدن باید ورته دومره آماده کړئ چې دا تکلیفونه چې تاسو باندې راځي په اسانه یې وشئ زغمئ بلان داسې یو فرضیه پکې پرته ده چې وضعیت تر دې بدیدونکی دی احتمال د دې شته چې ډېر بد شرایط راسي او تاسو باید آماده واوسئ لکه عین شی دا په نظام او په لښکر او اردو کې دا فرضیه موجوده ده ګواښ اوچتول د ګواښونو او د سختیو او د ویرونکو ایډیولوژیو وړاندې کول تاسو باید وویرېږئ تر څو آماده سئ دا دونه تکلیف وزغمئ احتمال د دې چې کیدای شي دا بلا راشي اما که انتقالي تفکر ورته وکړئ کیدای شي رانه شي دا بلا ولې دومره تکلیف وزغمئ د دې لپاره په دې ډول سره په دغه ځای کې بحث نشته دی انتقاد دی دا سیالۍ او مبارزې منځته راوړل او په لاره اچولې دا خاص ډول تکلیف کچه ده ټول باید یو خاص ډول تکلیف وزغمي او د تکلیف یو خاصه کچه ومني ځان باندې او ویزغمي او تیری کړي له دې سره چې کوم شی بیرته تاییدوي او کوم څه چې بیرته پورته ورکوي خاص ډول منافع دي دا همدې په خاطر ورزش کېږي ایډیولوژي ادامه کې یو ډېره جالبه خبره دا ده چې اټکلي تحلیلونه او شننې او مقایسوي مطالعات دا ښیي چې په تېرو څو لسیزو کې خصوصا په 4-5 لسیزو کې د هټلر د دورې نه رادېخوا هر هغه هیواد چې داخلي جګړه یې درلوده هر هغه هیواد چې د خشونت کچه پکې لوړه وه او هر هغه هیواد چې وضعیت امنیتي او روغتیایي وضعیت پکې یو خاص کچې سره و د میډالونو او د اتلولیو سره رابطه درلوده یعنی احتمالا هغو هیوادونو کې چې مستبد نظامونه وو تاوتریخوالی پکې ډېر و ناامني پکې ډېره وه همالته د میډالونو کچه هم لوړه ده دا باید معنا ولري په هغو ټولنو کې چې مثلا نسبتا آرامې دي دیموکراتي دي ازادي پکې شته ده تر یو معنا فردیت ته درناوی قایل دي په هغو ټولنو کې په دې معنا سره کیدای شي د میډالونو او د ډېرو میډالونو ترلاسه کولو مسأله په دغه معنا نه وي یعنې کیدای شي اوس داسې هم تحلیل شي چې د داسې ټولنو مشرانو په دې خاطر چې اکثریت یو د ټولنې یو اکثریت له شته وضعیته چې رنځ وړي او د دې په خاطر چې دوی یو لاس یې نیسي او مقابل کې ونه درېږي په دې خاطر چې غافلي کي په دې خاطر میډالونه لوړوي زیاتوي قهرمانانو ته راوړاندې کوي هره شیبه هغه قهرمان یې خپل کړي وي ټول د دوی لارې نه ټولنه کنټرولېږي قهرمانان وروزي خپلې کوي د قهرمانانو له لارې نه ټولنه کنټرولېږي د دې ټولو بحثونو په رڼا کې پوښتنه دا ده چې ښه د لوبې په شتون کې څه کیږي په هر یو وګړي کې چې کوم تغییر راځي احتمالا یو ډول تسلیمي ده یو ډول خپل غوښتې بندګي ده د بل د دولت د هر بل بنسټ چې ګټه کوي د طبقاتو د افرادو د ډېرو لویو نظامونو حتما یو ډله یو طرف یو څه پکې ګټه کوي د هغو د ګټې تایید دی او ورته سر کېښودنه ده په هغه صورت کې په هغه فکر کې چې انسانان ټولنیز موجودات دي او د دوی د راتلونکي ازادي او حقوق دوی پورې مربوط دي په هغه فضا کې دا برعکس وضعیت منځته راوړي وګړي ټول خپل ځان ته تابع کوي او په ډېر رضایت سره عاطفي تعاون د ډېرې مینې له لارې نه تعاون او مرض عاطفي تعاون ورته وایي
بل کوم څه چې راځي ورسره د 20مې پیړۍ د 2مې نیمایي په بهیر کې ټول انتقادي او انقلابي تفکر بدل شوی دی. محور د اقتصادي وضعیت نه د اقتصادي تمرکز نه په فرهنګي مورد تمرکز شوی دی. معنا د دې خبره دا ده چې کارل مارکس به ویل تاسو په دې خاطر ټولنه په دې خاطر ویشل شوې ده، په دې خاطر یو پورته طبقه موجود دی، یو ښکته په دې خاطر چې دا وضعیت دا ډول بد دی چې ټوله کې اقتصاد د دغه کسانو په لاس کې غوړې واوسي. فقط اقتصاد اصل چې د ګټه ده، مالي او مادي ګټه ده، دا اصل ده. دا د یو خاص طبقې په لاس کې پاتې کېږي، د دې په خاطر چې دا خپل لاس کې وساتي یا د دې په خاطر چې دا ترلاسه کړي یا په دې خاطر چې دا وساتي او ویې کاروي، اکثریت غافلوي. او دا ډول برنامې د دې لپاره جوړوي چې دا خلک غافل وساتي، عمومي کاذب پوهاوی منځته راوړي. اما دغه محور د اقتصاد په 2مه نیمایي کې د 20مې پیړۍ بدلیږي په فرهنګي محور باندې. فرهنګي بېګانګي منځته راځي. فرهنګي بېګانګي د خشونت درجې ته په کتو سره، عمومي انومیک وضعیت ته په کتو سره د ټولنې یو شمېر کسان د خپل ټولنې او د خپل جوړښتونو نه وځي، یو بل قطار ته ورځي. هغه کسان ستایي او پلویتوب یې کوي او بیرغ یې تاییدوي او د هغوی د اتلولۍ او د هغوی د عمومي فضا ایډیولوژي جوړه کړې ده، د هغوی اطاعت کوي، چې هېڅ ډول دوی پورې مربوط نه دي. او دا د فرهنګي تعامل او د فرهنګي مداخلې او فرهنګي بېګانګۍ په نتیجه کې منځته راځي. هېرېږي د ډېرو کسانو نه چې زما ارزښتونه څه دي، هېرېږي د ډېرو کسانو نه چې زما باورونه څنګه تعامل لري د شیانو سره، زه څوک یم. هویت یې ترې له لاسه وځي. او دا په نوې دنیا کې د ورزش له لارې نه ممکنه ده او کېږي، لکه څنګه چې د سینما له لارې نه ممکنه ده. موږ عموما اساسي 4 نظریې لرو. په دې محور جوړې دي چې ووایي یو ټولنیزه ډله، یوه ډلګۍ یا د ټولنې یوه برخه ولې خاص شرایطو کې خاص ډول تصمیم نیسي. د دې نظریو وظیفه دا ده چې موږ ته روښانه کړي چې دغه ډله د دغې سنجونې په خاطر دغه ډول وظیفه تصمیم نیسي او دغه نتیجه کېږي. په هرې نظریه کې تصمیم بېله معنا لري، په بېل محور باندې راڅرخي او بېلې پایلې لري. مثلا لومړنۍ نظریه موږ ته وایي چې ټوله ټولنه لکه یو سیستم ده، د وړو اجزاو نه جوړه ده. دا وړې اجزاوې د نظامونو نه رانیولې چې ټول ټولنیز نظام ترې نه جوړ دی، اقتصادي نظام، فرهنګي نظام، محلي نظام، د کورنۍ نظام، تمدني نظام، سیاسي نظام، مثلا تاریخي نظام، او همدغسې وړ نظام، تربیتي نظام ښکته راځي دغسې تر څو د کورنۍ فضا ته راځي. بیا د کورنۍ په فضا کې هم شخصیتي نظام د هر یو کس هغې کې هم ورځي، په خپله وګړي ته وررسېږي. په دې کې په دې لومړني مورد کې هر یو وګړی د دې ټولې ټولنې یو غړی دی، د یو عنصر یا یو جز په صفت په ټولنه کې کار کړنه لري او د ټولې ټولنې د بقا لپاره خپله پوه سي که پوه نه سي رول لوبوي. بناء په دې خاطر چې دی خپله باقي پاتې سي، همدغه اصلي ټکی دی. په دې خاطر چې دا وګړي په خپله پاتې سي، په همدغه ځای کې یو دوام وکړي، په دې خاطر چې د دوی سیستم پاتې شي، د دوی کورنۍ پاتې سي، د دوی تعلیم او تربیه پاتې سي، په دې خاطر چې د دوی هیواد او ټولنه پاتې سي، د دوی ارزښتونه پاتې سي، په دې خاطر چې دی ګټه وکړي، په دې خاطر چې دی مکلف د خپلې وظیفې سرته رسولی وي، د دې ټولو په خاطر، په دې خاطر چې دی خپل ځان ورا خواته هم یو بل عنصر لري، خپل ځان نه ښکته هم یو بل عنصر لري او دلته خپل رول ولوبوي. په دې خاطر ټولنیز فرمایشات په ځای کوي. لوبه هم دلته تاسو راوړئ په دې خاطر ترسره کیږي. د لوبې سیستم چې د ټولې ټولنې د چرخش یوه برخه ده، د ټولې ټولنې یو عنصر دی. تر ځانه وړاندې اخواته هم یو بل عنصر لري، له خپل ځانه وروسته هم یو بل عنصر لري. په یوه حلقه کې واقع ده لکه څرخونه چې تاویږي یو بل سره، خامخا چې یو تاویږي د بل هم باید ورسره تاو سي. په دې خاطر چې ټولنه بقا پیدا کړي، دوام پیدا کړي، دا هر یو عنصر خپله دنده ترسره کوي. لوبه په دې خاطر په ټولنه کې شته چې ټولنه ورسره پاتې سي، د لوبې خلک درناوی وکړي، د لوبو ارزښتونه وپایي، د خلکو احساسات په لوبو کې کنټرول سي. په دې خاطر چې د ټولې ټولنې غوښتنه ده همدا، په دې خاطر چې د لوبغاړو او د هغه کسانو چې بدنونه یې قوي دي، د هغو وظیفه ده چې خپل بدن په اساس باندې وپېژندل شي او د بدن په سر باندې رابطې جوړې کړي. د دې نظریې فقط خبره ټوله دا ده، په دغه خاطر باندې لوبې کېږي چې ټولنه دوام پیدا کړي په دغه بڼه. د اول مورد. دوم مورد د تضاد مکتب پورې، د تضاد نظریه ده. د تضاد نظریه دنیا په دې نظر ګوري چې
هیڅ عدالت نه دی برابر، هیڅ عدالت نشته دی په ټولنه کې. امکانات د یوې ټولنې نابرابر ویشل سوي دي په وګړو کې. یو تعداد کسان ډیر قوي، ډیر پیاوړي، ډیر امکاناتو سره او د ډیرو فرصتونو سره ژوند کوي. یو تعداد کسان چې اکثریت دي په کمه امکاناتو سره په سختیو په تکلیف کې ژوند کوي. د دوی له نظره د انسانانو ترمنځ د ارزښتونو تضاد واقع دی. ټولنه په دې خاطر پاتې ده چې یو بل سره په تضاد کې دي، یو بل ته په ځواب ورکولو کې دي، د یو بل فرصت کمولو کې دي. اصلا دوی په دې پسې ګرځي چې دغه مقابل لوري چانس را کم کړي. په دې پسې دي چې دغه نابرابري په یو ډول سره له منځه لاړ شي که ډېر مثبته انسان پېژندنه وشي. بناً ټولنه پېژندل کېږي په تضاد باندې. د ګټو د وګړو غوښتنې چې دي متضاد دي یو بل سره. وګړي هغه څه غواړي چې د نورو په لاس کې دي، د نورو لپاره دي، د نورو دي، هماغه څه نور وګړي غواړي. بناً د دې منځ کې تضاد موجود دی د هغه ارزښتونو په سر. خو په دې کې هم لوبه یو خاصه معنا پیدا کولی شي. لوبه په دې خاطر ده که بد منفي نظر نه ورته وګورئ، په دې خاطر ده چې د یو تعداد کسانو چې برلاسي دي د هغو ګټې تضمین کړي، د هغوی قدرت تضمین کړي، د هغوی سلطه او برلاسي تضمین کړي، د هغوی اقتصاد او تجارت تضمین کړي. همدې په خاطر په یوې لوبه کې چې تاسو وګورئ له اوبو رانیول تر جاکټ او تر کریډټ کارت او تر ټکټ او تر سټډیوم او تر برق او تر ټولو پورې معامله کېږي. ټول اقتصادي بڼه درلودلی شي ځانه سره. ټول رسنیو کې خپریږي، په ډېر لوړ قیمت سره معامله کېږي، واخیستل کېږي، شرطونه به باندې وهل کېږي، بیرغونه پکې خرڅېږي. دا فقط زموږ د خپل سټډیوم په هکله باندې وایم، او که نه کې د نړۍ په کچه باندې ډېر نور کارونه هم ورسره ترسره سي، د ډېر لوړ ځایونه خلک ورته راشي، سیاسي تایید واخلي، اجتماعي تایید واخلي، فرهنګي تایید واخلي، د دوی په اصطلاح باندې د تاریخ لوړو څوکو ته راشي، یا د اتلولۍ یا د بریالیتوب لوړو څوکو ته راشي. چې زه په دې شیانو باور نه لرم، د بریالیتوب لوړې څوکې زه نه پوهېږم څه شی دي، ولې د لیست کې کیدای شي پورته سر ته راشي. په دې ټولنیز تضاد کې منفي اړخه له منفي اړخه لوبه په دې خاطر پاتې ده چې د یو تعداد برلاسو ګټه ورسره تضمین سي او د اقلیتو ذهنونه بوخت وساتي، دوی خدمتګار وساتي، دوی مطیع او د خپلو امرونو منونکي وساتي ځان ته. په دې خاطر دلته پاتې کېږي. او که لږې مثبت وګورو، لوبه د یو ډول نابرابرۍ چغه ده. لوبه د هغو کسانو چې خپل بدن باندې پوهېږي چې پیاوړي دي ولې په نابرابره شرایطو کې ژوند کوي، د خپل بدن د کارولو له لارې یو ډول فریاد دی چې د بې عدالتۍ فریاد ورته وایي. ځکه خلک لوبې کوي یا ځکه لوبه په ټولنه کې موجوده ده چې د نابرابرۍ ښودنه ورسره کېږي، د نابرابرۍ ښودنه ورسره کېږي. دا له د بله اړخه په همدغه تضاد نظریه کې د لوبې شتون تحلیل دی. دریم فیمینیزم دی. فیمینیزم راتلونکی بحث زموږ د فیمینیزم په سر دی. زه نه پوهېږم څومره د فیمینیزم په هکله بلد یئ. فیمینیستي باورونه په نړۍ کې او په انساني ژوند کې د جنسیت په سر د تفاوت نه منونکي دي. د جنسیت په سر ټولنیز ارزښتونه او تاریخي او هویتي ارزښتونه داسې رقم ته ویشل سوي دي چې د نارینهو په ګټه او د ښځینهو په ضرر دي. فیمینیزم راپورته سوی دی چې دغه ټولنیز ارزښتونه، اعتباریات او فرصتونه د ښځینه او نارینهو لپاره برابر ډول سره باید موجود وي. د فیمینیزم له نظره نړۍ د نارینهو په لاس تعریف شوې، نقشه شوې، ویشل شوې او نړۍ کې کار شوی دی چې د ښځینهو برخه پکې پاتې ده. د دې بحث ټوله محتوا راتلونکي لیکچر کې ده. اما دلته د یوې نظریې په صفت لوبه ځکه کېږي چې منفي لوبه ځکه کېږي چې نارینهو په لاره اچولې ده، نارینه یې پای ته رسوي، نارینه خپل زور او بریالیتوب پکې وښیي. په دې خاطر کېږي چې د دغه نابرابرۍ نه چې په نړۍ کې موجوده ده د جنسیت په اساس باندې د دې نه د خلکو پام واړوي. په دې خاطر کېږي چې یو زیات کسان چې په دغه حقایقو باندې کېدی شي وپوهېږي، مصروف او مشغول وساتي ځان سره. په دې خاطر لوبه کېږي د دوی له نظره. او لا بل اړخه لوبه په دې خاطر کېږي چې یو ډول هسې ښکلې بوختیا ده چې هغه کسان چې مثلا د ښځینهو نه یو تعداد زیات په دغه مسایلو پوهېږي، د خپل حق غوښتنې نه یا د دغه نابرابرۍ نه د بوختیا په وجه، د معاملهګرۍ په وجه فریاد او شکایت ونه کړي، ویې مني چې وضعیت همداسې دی. د نابرابرې ټولنې او د بې عدالتې ټولنې او ناسمې ټولنې د دوام وسیله ده. دوی هم له دغه نظره ګوري. فیمینیزم څو موضوع لري، څو ډوله دریځونه لري. بعضې دریځونه ډېر رادیکال دي او ډېر بنیادي او اساسي دي چې زه فکر کوم که هغسې اوسي بشریت تباه کېږي نور. ولې بعضې
دریځونه یې معقول دي او انتقادي محتوا او بنسټ لري. ورسره یو بل مکتب د ټولنپېژندنې دی، د سمبولیک متقابل چلند. د دې مکتب د نظره وګړي یو بل سره همیشه په ډیالوګ کې دي، چلندیز ډیالوګ، د اعمالو له لارې نه ډیالوګ. موږ تاسو ټول اکشن نه کوو، ری اکشن دی زموږ. یعنې هېڅوک که ډېر محض ونه وایم، ډېر مبالغه پکې ونه کړم، وګړي چې یو بل سره چلند لري دوی یو هم پیلوونکي د چلند نه دي، معمولا ټول په مقابل کې ځواب ورکوونکي دي، لګیا دي یو بل سره. تعامل په همدې بڼه موجود دی. دته یو ډول تعامل واله هم وایي، د تعامل په سر باندې تفکر او ژوند کول. په دې کې مسله دا ده چې هر یو غبرګون څه سوی دی یا هر یو ښکارېدنه چې په ټولنه کې شوې ده د دې په ځواب کې خلک عمل کوي. زموږ تاسې ټول اعمال چې دي یو بل سره په ډیالوګ کې دي. ځینې اړتیاوې دي یوې خواته، ځینې فرصتونه دي بلې خواته، دا یو بل سره ډیالوګ لري. ټول انسانان یو بل ته په همدې لحاظ اړ دي او مجبور دي. همدې په خاطر یو بل سره همیشه ډیالوګ کې واقع دي، یو رابطه کې واقع دي. او ګټه هم په همدې کې ده چې یو بل سره د سمبولونو یا د معناګانو، قراردادي معناګانو په سر باندې معامله ولري، یو بل سره رابطه ولري، یو بل سره اړیکې ولري. ژوند یې په همدې کې دی، د سمبولونو ترمنځ دی، د سمبولونو د معناګانو په سر قرارداد ده او معامله ده یو بل سره. د دې نظریې د مخې نه لوبه د ورزش د ټولنې هغه یوه اساسي او بنسټیزه مجموعه ده چې ډیالوګ پکې کېږي، ټولنیز ډیالوګ د هغو کسانو ترمنځ چې اتلولیو پسې ګرځي، اتلان کېږي او ښودنه کوي، د هغو کسانو ترمنځ چې اتلان ستایي، اتلانو ته اړتیا لري په خپل ژوند کې، د چغې وهلو فرصتونه غواړي ځان ته پیدا کړي، د چکچک وهلو فرصتونه غواړي ځان ته پیدا کړي. د دوی ترمنځ ډیالوګ دی. یو چې راغلي د میدان منځ کې لوبېږي، خپل بدن کاروي او غواړي د بدن په سر ډېرو کسانو سره رابطه واخلي، یو چې د زیاتو کسانو سره په ټولنه کې رابطه واخلي. او دا زیات کسان ګوري چې کوم یو ښه لوبه کوي، کوم یو ښه نمایش ورکولی سي، کوم یو ښه کولی سي خپل حریف مات کړي. د دې او د احساساتو ترمنځ ډیالوګ دی، د دې د شخصیتي خویونو عادتونو ترمنځ ډیالوګ دی، د دې د ټولنیز فکر او کچې ترمنځ ډیالوګ دی، د دې د موقعیتونو ترمنځ ډیالوګ دی او تعامل دی، ټول تعامل دی. بناء دغه ټولو نظریو کې تاسو ګورئ چې د ټولنپېژندنې بحث او خپله ټولنپېژندنې علم تر ټولو ډېر مستحق علم دی چې د لوبې په هکله باندې نظر ورکړي. لوبه نور عادي ونه ګڼي، لکه څنګه چې په ادامه کې وایو لوبه نور یوازې ننداره نه ده، لوبه له نندارې ور هاخوا ته د بې عدالتۍ ایډیالوژي ده. دلته ښکاري په تصویر کې، دلته تاسو ګورئ تر دې وړاندې چې د تصویر کې دا کسان وګورئ، آډینس وګورئ، هغه کسان چې ناست دي د ټولنې نمایندګان دي. یو څو کسان منځ کې لوبېږي، ټوله ټولنه لوبېږي، ټوله ټولنه تعامل لري، ټوله ټولنه متمرکزه ده په لوبه. همدغه شیبه کې چې هر څه تېرېږي متوجه نه دي څوک څه تېرېږي او څه کېږي. د لوبې هغه غفلت راوړونکی اړخ چې کولی شي یو زیات کسان غافل کړي. لوبه د حاکم سیاست او فرهنګي وضعیت استازیتوب او نمایندګي کوي. د هر یو سیاسي وضعیت سره برابرې لوبې ترسره کیږي، هر یو سیاسي وضعیت سره برابرې لوبې ترسره کیږي. د ډېر زیږ سیاست سره برابر اساسي دقیقې او زیاتې لوبې کیدلی شي ترسره شي په یو ټولنه کې، او دا د دې لخوا نه مدیریت کیدلی شي. مارسل موس یو بل فرانسوي انسان پیژندونکی دی، د ده بحث او نظریه په دې ده چې د فرهنګ د بقا شرط څه دی اصلا د ټولنیزو چلندونو وړاندې کول دي او په ټولنیزو چلندونو باندې برلاسیتوب او حاکمیت دی. یعنې دا چې وګړي په فرهنګ کې چې ژوند کوي خپل وضعیت، خپل کرکټر او خپله انرژي، خپل هویت څنګه وښیي، دغه بیلګې ورته فرهنګ ورکوي هر یو کس ته چې ته خپله توانمندي، خپل عادت، خپل خویونه، خپل د خوښې موارد دی دغه ډول وښیه، دې نه په دغه قالبونو کې ښکاره کړه. هر کله چې یو فرهنګ ونسي کوی دا ټول وګړي کنټرول کړي، د دوی غوښتنو لپاره قالب ورکړي چې تاسو خپل غوښتنې په دغه قالبونو کې منعکسې کوي، هغه فرهنګ له منځه ځي. مارسل موس ځینې مثالونه وړاندې کوي په خپل یوه مقاله کې، وایي چې په ډېرو نورو جغرافیایي او ټولنیزو سیمو کې چې موږ کتلي
نتیجه موږ ته دا ښیي چې هغه فرهنګونو چې نه شوی کولی وګړو ته بېلګې ورکړي هغه فرهنګونه دوام ونه کړ. لوبه یو ټولنیز چلند دی، فرهنګ تاییدوي، د خاصو فرهنګونو لخوا نه تاییدېږي ځینې لوبې او وګړو ته انتقالېږي. د دغه انتقال له لارې بېلابېلې ټولنیزې ډلې منځته راځي، اړیکې منځته راځي، شخصیتونه منځته راځي، معاملې کېږي ورسره، دا ټول ممکن کېږي. که دغه بیلګې تایید نسی، مثلا د کرکټ بیلګه که په دغه فرهنګ کې تایید نسی، تاسو مثلا په سړک کې او د سړک غاړه کې او کوڅه کې او کور کې او کوټې منځ کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبې نه ګورئ. همیشه هر ځای کې دا لوبې ګورئ، ځکه د فرهنګ لخوا تاییدېږي او په ډېر بېساري ډول سره یې بیلګې وړاندې کېږي ټولنې ته. که مو لوبه غوښته، که مو حرکت غوښته، که د بدن روزنه مو غوښته، په یو بلې معنا سره که غوښتل مو چې اطاعت وکئ یا په دې ټولنه کې اتلولۍ ته ورسېږئ، په دغه بیلګو باندې راشئ، دغه فورمولونو باندې عمل وکړي، تاییدېږئ. ګالانو یو کتاب لري په نوم د لمر او سیوري ته فوټبال. دا د فوټبال ډېر ځانګړی مینوالو او کتاب یې لیکلی دی په همدې هکله. دی سره د دې چې د فوټبال دومره زیات مین دی چې په ټول کتاب کې او په ټول بحث کې د فوټبال د مینې روحیه ښکاري. په نتیجه کې له دې نه نشي مونږ کړېدلی چې فوټبال د استبداد سره رابطه لري، فوټبال د پیسو سره رابطه لري او فوټبال د قدرت او سیاست سره رابطه لري. فوټبال کې ډېرې ناولې د قدرت معاملې کېږي، فوټبال کې ډېر بد رقم د پیسو معامله کېږي، فوټبال د یو ټولنه د استبداد لامل هم ګرځېدلی دی او کېږي. دی په دې خپل بحث کې په دې هم ټینګار کوي او اشاره ورته کوي. الیاس دی وایي لوبې د پخوانیو رواج شویو تاوتریخوالو چې نن اجازه نه لري ترسره شي د هغو بدله شوې بیلګه ده، بڼه ده. هغه یونان د دورې د روم د دورې هغه بدې او د تاوتریخوالې ډکې بیلګې د چلند چې هغه وخت ترسره کېدونکې وي، انسانانو کولې او معقولې ګڼل کېدې، په تاریخي لحاظ څومره دې خواته راغلي یاستو اوسنی عقل نه مني او هغه نامعقولې ګڼل کېږي، تیری ګڼل کېږي او زیاتی ګڼل کېږي. بناء دی هغه معقول او منل شوی شکل دی. په دې کې هم تاسو ګورئ چې په ډېر واضح کچه د خشونت او تاوتریخوالي بیلګه پکې لیدل کېږي. بوکس څه شی دی؟ یو د بل وهل نه دي، مګر کاملا یو د بل وهل دي، اما موږ معقول کړي دي ځان ته، هېڅ مسله نه لري. که کوڅه کې څوک یو بل ووهي موږ ته بد ښکاري که نه. فکر کوو چې دوه کسان یو بل سره زور وهي او دا ښه چلند نه ترسره کوي، ولې که میدان کې یو زیات ورته چکچک ووهه منل شوی شکل دی، هېڅ قصه نشته، حتی که مړ هم شي. همداسې دی که نه. فلمونو کې د جګړو او د وهلو بیلګې او فورمول موږ ته څه شی وایي؟ همدغه د خشونت یو خاصه درجه عادي کول. دومره ومنئ چې په ټولنه کې دومره زور زیاتی باید موجود وي، اما په هغه شرط چې دولت درته ووایي چې دغه دې وکړي دغه دې نه کوي. شرایط دوی تعینوي، بیلګې او نمونې هم دوی تعینوي. د الیاس خبره ده، دا د لوبې انتقادي نظریه. زه فقط دغه پیل مقدمه وایم، نور بیا ورځو هغه ته وقفې ته. فرانکفورت مکتب د انتقادي نظریاتو مکتب دی. هورکهایمر یو ډیر مشهور او جالب نظریه پرداز د حوزې د دې مکتب دی. فکر کوم بنسټ ایښودونکی هم دی. کوم کس چې مونږ نظریه نه لولو او په باندې خبرې کوو، جان ماری بروم دی. د 50 کاله په دې هکله باندې نظریه پردازي او تحلیل او شننې او څېړنې کړي دي د لوبې په هکله، او لوبې ته په هغه نظر چې عام خلک ګوري نه ورته ګوري، له انتقادي نظره ورته ګوري، او زښت اساسي د خلکو د غولولو پدیده ورته ښکاري، تعریفوي همداسې په خپله اصطلاح، او هغه کلمات او ترکیبونه چې وروسته کې درته وایم او دلته راځي د ده برداشت دی د لوبې نه. دی د همدغه مکتب د مارکسیستي او فرویدي بهیرونو نه متاثر دی، انقلابي او انتقادي تفکرات لري. که یې له لاسه وشي لوبې له منځه وړي، زما برداشت یې دا دی که چانس ولري، یا یې ډېر ښه بدلوي. دا جان ماری بروم دی. اخري صفحه دا ده اوس دپاره. انتقادي تفکر خاصیت دا دی چې د واقعیت هغه برخې چې نه دي ویل سوي هغه وړاندې کوي او وایي او ښکاره کوي. د لوبو په رابطه قصه دقیقا همداسې ده.
موږ ته غواړي بروم ووایي چې د لوبو په هکله تاسو یوازې صفتونه اورېدلي، د لوبې په هکله تاسو یوازې نمایشونه، سالم نمایشونه لیدلي. لوبه یوازې نمایش او ننداره نه ده. لوبه یوازې همدغه صفتونه نه دي چې شنونکي لري. لوبه یوازې هغه سکرین په مخ باندې تلویزیون برنامې نه دي چې تاسو لیدلي دي. لوبې هغه منظمې پرلهپسې طرحه شوې مسابقې نه دي او سیالۍ نه دي چې تاسو فقط ګورئ او نتیجې ته منتظر یاست چې څه کېږي. عکسونه یې لګوئ، پروفایلونه جوړوئ، ورته شعارونه یې اخلئ، د کرکټر صفتونه یې کوئ، هر یو پسې روان یې. په بېلابېلو ټولنو کې دې کرکټرونو عجیب عجیب قصې روانې کړي دي. همدې کرکټرونو چې موږ ورسره عاطفي رابطه لرو. له رواني اړخه هم کېدای شي زه فکر کوم ښه ځای دلته لري. هغه کسان چې په خپله نشي بریالي کېدی او د یو شهرت پسې دي، د قدرت پسې دي، او یا کم سن کې دي یا اجتماعي شرایطو کې برابر نه دي، دوی خپل قهرماني او خپل د احساساتو او هیجانونو لپاره قهرمان ته اړتیا لري چې د باندې موجود وي. یو قهرمان چې جګ قد ولري، یو قهرمان چې ښکلی بدن ولري، یو قهرمان چې د دوی د غوښتنو، احساساتو، عواطفو استازیتوب وشي کولی. هلته د هغه شخصي په خپله خوښه انتخاب شوي یا د ټولنې لخوا ورته ورکړل شوي شکلونه او بیلګې چې د خپلې قهرمانۍ لپاره لري د ده د احساساتو د تسکین لپاره کفایت کوي او دی ورسره خوند اخلي. کور کې ورته چک چک وهي. بعضې وخت کې د کور ټول شیان ترې نغلو وړي وي، دوی خبر نه وي، لوبه ګوري. همداسې هم کېږي. د پټو هغو ساتل شویو باورونو معرفت او پوهېدنې هغه خصوصیتونو چې تر اوسه موږ ته نه دي ویل سوي، د هغو ښکارول، رسوا کول او ورسره واقعي معرفت منځته راوړل د دغه ډول تفکر خاصیت دی. انتقادي نظریه همدا کار کوي. د یو څه په هکله، د پدیدې په هکله چې کومه شته نظریه او معرفت شته دی، هغه کافي او رښتینی نه ګڼي، هغه ناکافي هم ګڼي، غلط هم ګڼي. دا معرفت کېدای شي شکل ورته ورکړل سوی وي، جهت ولري یو بل لوري ته، او موږ په دې خاطر چې ترې غافل سوي یاستو موږ ته واقعي معرفت ښکاره سي. موږ چې ورسره کوم ډول معامله کوو هغه د یو واقعي معرفت په اساس کوو. موږ ته چې کرکټ کوم ډول پیژندل شوی دی، موږ د هغه پیژندل شوي کرکټ او هغه څیرې سره برابر معامله کوو. ډېرې کېدای شي پاک وګڼو، ډېرې د خلکو وګڼو، ډېرې عادي وګڼو، ډېرې ښې تفریحي وګڼو او داسې نور صفتونه. اما د بروم خبره کاملا له بلې زاویې ده او برعکس ده. دی وایي د انتقادي تفکر خاصیت یا د علم یا د نظریې رول په انتقادي تفکر کې دا نه دی چې د واقعیت موږ ته معرفي کړي یا د واقعیت په خدمت کې واوسي چې دا پدیده څه ده، بلکې رول یې اصلا دا دی چې د پدیدې هغه پټه شوې برخه یا پټ کړی شوې برخه یا نه ویل شوې یا تحریف شوې برخه روښانه کړي. دا انتقادي تفکر دی. په ادامه کې هم د همدې د لوبې په هکله باندې هغه تحریف شوې څیره یا تصویر چې د لوبې نه وړاندې شوی دی د هغې په هکله باندې انتقادي نظریه کارول دي. دوی وایي چې لوبې خپل اصلي څیرې نه اوښتې دي، تحریف شوي دي. لوبې لکه څنګه چې په طبیعي ډول اول کې وي یا څنګه چې پیل شوي وي یا کومه توقع چې پیلوونکو په مخکینیو پیړیو یا لسیزو کې چې د لوبې اولې مرحلې وي هغه ډول درلودې، هغه څیره ورته اوس نه ده پاتې، هغه خاصیتونه ځانګړنې ورته نه دي پاتې، اصلا تحریف شوي دي، بیخي بله بڼه یې اخیستې ځان ته. لوبې همغه نه دي چې تاسو یې اورئ، لوبې همغه نه دي چې یوازې یې ګورئ، لوبې همغه نه دي چې تاسو یې په هکله باندې اورېدلي فقط. د دې تر شا نور څیزونه لري. یو دوم مورد یې دلته رازمنتیا ده. دلته ځینې پدیدو ته په بېلابېلو نظریو کې خصوصا طبقاتي بحث کې او مارکسیستي نظریو کې چې د ټولنې په رابطه د یوې خاصې طبقې فعالیت په دې بڼه دی چې د خپله ګټه او خپل شتون او خپل قدرت او سلطه وساتي او عوام په خپل خدمت کې واخلي. په دغه روحیه کې پدیدو ته داسې رقم کتل کېږي او په داسې بڼه معرفي کېږي چې نامعلوم څنګونه ولري، ډېر رازمنتیا ولري، یا په داسې رقم ته د پدیدې واقعیتونه وکاروي چې عوامو ته یو وخت بل یو بل تعریف وړاندې کړي، یو وخت بل یو بله بڼه وړاندې کړي، یو وخت بل یو بل څنګ روښانه کړي ووایي چې دا اصلا دا ده. ولې د انتقادي نظریې قصه دا ده چې راز نه لري دا شیان. دغه رقم چې تاسو ته تعریفوي دغسې نه دي. اتلولي دا رازونه نه غواړي چې تاسو فکر کوئ چې لري یا تاسو ته معرفي کېږي. واقعیت دی، عدالت دی. د دوی له نظره عدالت کې ده ټوله مسله. هر څه چې برابر وي ټول بریالي دي. هغه ده د دې نظریه. دې مفاهیمو ته وګورئ، دا مفاهیم او دې ته ورته ډېر نور زیات مفاهیم یوه ډېره لویه نړۍ جوړوي. نن تاسو د ورزشي
یا د لوبو نړۍ لرئ که نه، د لوبو نړۍ مفهوم کاروو، د فوټبال نړۍ، د کرکټ نړۍ، د والیبال نړۍ، د ډېرو نورو لوبو نړۍ. دا چې کله نړۍ وایي یعنې ډېر واقعیتونه پکې شته، د پېژندل شوي او ناپېژندل شوي. ډېر واقعیتونه پکې شته چې هغه د استعمال لپاره چاپېریال پکې جوړېږي، کارول کېږي، څنګ په څنګ کېښودل کېږي، نوی منطق ته جوړېږي، نوې نتیجه ترې اخیستل کېږي. بناً د دغه مفاهیمو له لارې نه هغه رسنیو او هغه رسنیزو فعالیتونو چې د لوبې فضا کې کار کړی دی، د دغو مفاهیمو د وړاندې کولو له لارې نه دغه ډېره لویه نړۍ د ورزش لپاره جوړه کړې تعریف کړې ده، او د عامو خلکو د صلاحیت او د واک نه یا د اکثریت د واک نه پورته ویستلې ده. اوس خلک نشي کولی خپل لوبې مدیریت کړي، کنټرول کړي، د دوی په سر باندې حاکمې شوي دي د دغه مفاهیمو له نظره. دا هر یو مفهوم بیا ډېر زیات خپل ځای زمینې لري. مثلا تاسو متوجه کېږئ چې بعضې وخت د باندې نه چې تاسو دا قضیه لږ مطالعه کې وګورئ، د سینما په رابطه هم دا قضیه ده، د لوبو په رابطه د اتلانو تصویرونه په بېلابېلو لباسونو لګول کېږي. ډېر نور تجارتي فعالیتونه د دوی په نومونو باندې کېږي، د دوی په چانسونو او فرصتونو کې کېږي، په ټولنیزو شعارونو کې کېږي، د لوبو شعارونه ایجادېږي، یعنې ژبه د لوبې په خدمت کې کارول او د ژبې له لارې نه د دې معاملې جهت ورکول او لوری ورکول. ډېر نور څه چې هغه هر یو په یو جدول کې په یو ډېر اوږد لیست باندې بدلیږي چې هغه د دې سپورت یا د ورزش د نړۍ عناصر جوړیږي ترېنه. ډېرو سره موږ اشنا نه یو، موږ ته فکر کوو چې اړتیا سته چې په دې باندې پوه شو سره دا څه معنا لري، څه رابطې لري، او دا ټوله اصل کې وي یو ایډیولوژي، ټوله وي اصل کې یو ډېره منفي او نامطلوبه څېره د یو واقعیت چې بدله شوې ده. اوس لوبې په هغه خاصوالیو، په هغه سادګۍ او په هغه واقعي بڼه باندې نه دي پاتې. لوبې د خلکو د بېلارې کولو او د اهدافو نه د اړولو بهترینې وسیلې دي. لوبې د خیالي تېښتې د عامو لپاره د خیالي تېښتې مجراګانې دي چې عام خلک په دې خاطر چې وضعیت نشي زغملی، بنسټونه یې ورته وغواړي د زغم وړ یې وګرځوي، دا د تېښتې لارې ورته جوړې کړي دي. بوخت سي په لوبه باندې، د لوبو په کتلو، د لوبو سره په معاملې، د لوبو په تایید، د لوبو په توصیف، د لوبو نه په تأثر، او معمولا ذهن او دغدغه یې ټوله همدا لوبې سي چې مثلا بعضې وخت بعضې ټولنو کې د خپل عادي وضعیت هم زیاتېږي. وګورئ چې رسنۍ مستندونه جوړوي، خپرونې جوړوي، پرله پسې ډاکومنټرۍ جوړېږي، پرله پسې غونډې نیول کېږي، مجلسونه نیول کېږي، تالارونه ورته جوړېږي، میدانونه جوړېږي، لګښتونه پرې باندې کېږي، ټکټونه جوړېږي، نوبتونه اخیستل کېږي، ماښام او سهار پرې باندې ویشل کېږي، د ښار برخې پرې باندې ویشل کېږي، بندېږي، بېلابېل مفاهیم پکې راپورته کېږي، او یو ډېر لوی ایډیولوژۍ په یو معنا سره د یو ډېر لوی ایډیولوژۍ خبرې پکې کېږي، او خلک ورسره مصروف دي او بوخت دي. او اصل کې یو ساده واقعیت د ټولنې دا شیان نه لري له ځانه سره خپل، دا مغه دولتونو پورې مربوط چې څنګه یې لویې وي، څنګه یې له کنټروله وباسي، د عامو خلکو له کنټروله یې باسي، خپل کنټرول کې ساتي، چې هر کله وغواړي دا خلک کنټرول کړي، هماغه مورد له لارې نه یې کنټرولوي. د ټولنې د کنټرول یو عجیبه وسیله. هیڅ کله یا په ډېر وخت کې موږ نه متوجه کېږو چې هره لوبه کوم یو غیر انساني یا په بلې معنا سره دا مې لږ اخلاقي اصطلاح وکاروله، هره لوبه د تاوتریخوالي یا د خشونت یا د انسان د قهریه خاصیتونو صفتونو ښکارندویي کوي. موږ نه متوجه کېږو، لکه مخکې مې چې وویل، موږ نه متوجه کېږو، فکر کوو ټولې لوبې سالمې دي، لوبې باید وي دغسې. هغه اړخونه ته چې مثلا تاوتریخوالی پکې ښکاري، هغه اړخونه ته چې د بدن ګرمي پکې ښکاري، د یو شخص غیر انساني او بې رحمه او غیر عاطفي وضعیت پکې ښکاري، د یو شخص بې کنټروله احساسات پکې ښکاري، هغه موږ ته هېڅکله بد منفي نه ښکاري. همدې لپاره مانیپروم وایي چې خلک احساسات غواړي نه هوښیاري. په دې خاطر خلکو ته لوبې جوړه کوي چې احساسات پکې ګرم وي او احساساتي بوختیا ولري. دوی عقلانیت نه غواړي، دوی عقلانیت نشي زغملی، دوی د دغه مسیره لوری ورته ورکول کېږي بلې خواته، او باید لوری ورکړل شي. دوی بحث کې دغسې سوي دي. دوی نه غواړي د لوبو هغه اصلي او ترخه څېره چې خپل زیږوالی لري، خپله بدۍ لري، هغه خلکو ته بد ښکاره سي یا ښکاره سي. اصلا موږ ګورو چې یو په وینو ککړ کېږي په لوبه کې،
موږ ته مثلا نه وي لوبه ده دغسې که نه زموږ پوهه داسې جوړه سوې ده موږ لوبه یې دغسې نو یعنې تاسو بیا لږ یو سالم وضعیت سره انساني وضعیت سره دا مقایسه کوئ چې یو سالمه رابطه د انسانانو منځ کې وي د بدن او د زور په سر رابطه نه وي د هوښیارۍ او معقولیت د عدالت په سر رابطه وي دا خو معنا نه ورکوي هلته هېڅ معنا نه ورکوي بیا هلته کاملا بې عدالتي تایید سوې ده ټولنې لخوا کاملا بې عدالتي دا د ماري بروم نظر دی وایي چې د لوبې دغه خاصیتونه چې تاسو ګورئ دا جعلي او تحریف سوي نه دي لوبې په خپل ذات کې بې عدالتي ده په خپل ذات کې چې دا اصلا دا لوبې چې جوړې سوي دي له بنیاده اما اصلي څېره یې چې ده همدغه له ذاته بې عدالتي له ذاته پکې ظلم او ستم له ذاته پکې د هغو فورمولونو تایید دی چې انسانان نه پرېږدي چې متعادل یا برابر وضعیت ته راواوړي دا مفاهیم تاسو وګورئ دا مفاهیم ټول پکې شامل سوي دي او د دې مفهوم نه راپورته سوي دي او د دې بدبیني په دې کې ده چې هر کله امکان د دې لري چې تر دې نور هم لوی سي راوپړسېږي تر دې نور هم خطرناکه سي او تعریفونه ورته ورکړل سي د خلکو د بوختوي که تاسو مثلا یو کس واوسئ چې مستقل او آزاد د ازادۍ یو خاص تعریف لري خپل ځان آزاد ګڼئ د خپل د سرنوشت مسؤلیت خپله لرئ د خپل د عمر مسؤلیت خپله غواړئ ولرئ همداسې زده کوئ په ټولنه کې ټولنه تاسو ته درس درکوي او د نورو کسانو تجربې په کتو سره د نورو ټولنو مطالعې ته په کتو سره په پرتلیزه نتیجه دې ته رسېږئ چې زه باید خپل راتلونکي مسؤلیت واخلم هغه څوک واوسم چې غواړم او خپل عقل راباندې حاکم وي خپل راتلونکي تصویر او نقشه کړم په هغه صورت کې هغه وختونه چې تاسو لوبو لپاره تېرېږي هغه کوم وختونه دي هغه په څه شي کې حسابېږي د هغې مسؤلیت څوک اخلي ځکه چې تاسو برنامه درلوده د خپل راتلونکي لپاره تاسو نه دې برنامې دغه مسؤلیتونه غوښتل چې باید سر ته رسولي وای تاسو چې په لوبو بوخت سوي یاستئ تاسو چې لوبې ته ورغلي یاستئ تاسو چې لوبه کړې ده مثلا تاسو چې د دغه ایډیولوژي فشار لاندې تحصیل لاندې راغلي یئ د دې مسؤلیت څوک اخلي تاسو چې ناکام پاتې کېږئ خپل اهدافو ته بیا نه رسېږئ هغه ازادي خپله نه شئ مالولی د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي بناء لوبه یوازې ننداره نه ده لوبه له اقتصاد سره مستقیمه رابطه لري نن د سیاست سره مستقیمه رابطه لري نن لوبه په اقتصاد کې پیسې ځینو خلکو ته راوړي لوبه په سیاست کې قدرت ځینو خلکو ته راوړي تاییدوي لوبه په فرهنګ کې د ارزښتونو بدلاوی کوي ارزښتونه تعبیر کوي معامله کوي تبادله کوي د ارزښتونو رښتینې څېره نارښتینې څېره د ارزښتونو شدید حالت او خفیف حالت په دو کې لاسوهنې کوي کم و زیات کوي بعضې ډېر مهم ارزښتونه زموږ د ژوند لپاره کم ارزښته کوي بعضې ډېر نامهم ارزښتونه موږ ته ډېر جدي کوي منځ ته راننوځي محتوا یې ورته جوړوي فرهنګ کې لاس وهي راته او په هغه بڼه چې موږ فکر کوو هغه بڼه بد نه دي هغه څېره کې چې موږ ته معرفي کېږي دا وایي د یو ډول ایډیولوژیک مسمومیت وسیله ده دا دقیقا د بروم اصطلاحات دي عام خلک ورسره مسموم کېږي تاسو د کارل مارکس پورې اړوند یا فویرباخ دی زه فکر کوم که انګلس دی دوی پورې اړوند یو مقوله د دین په رابطه چې ویله دین د ملتونو افیون دی لکه نیشهیي توکي چې خلک نیشه کوي خپل په ضرر او تاوان باندې نه پوهېږي بې حسه کېږي دقیقا په همدې ځای کې د بروم نظریه کې لوبه کېږدئ لوبه لکه دین غوندې د مارکس په نظریه کې د ملتونو د بې حسه کولو د ملتونو د غافلولو د نیشه کولو افیون دی او خلک نیشه کوي په دې لحاظ خوښ دې ته وي چې موږ وګټله فقط دا او بیا ډېر زر هم ملت خپل احساسات ښیي چې کله وبایلي بیا ډېر ژر په هماغه ساعتونو کې بیرته غبرګون ښیي ته زموږ نور اتل نه یې دا دست جمعي هغه ته مو فکر دی دا عمومي وینا ته مو فکر دی ټول خلک ځان ته حق ورکوي د ټولو خلکو په نمایندګۍ وایي ته زموږ اتل نه یې نور هر یو ځان ته دا حق ورکوي د ټولنې په استازیتوب غږېږي یعنې ټولنه له لوبې سره معامله لري درګرده بلې که نه همدغه ده که نه موږ ټول په داسې یو فردي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې واقع یاستو چې د ټولنې نمایندګي کوو خپل که نه یعنې ټولنه درګرده لوبې سره معامله لري موږ چې کله وویل موږ ته نه منو یعنې ټولنې وویل لوبه د لوبې قهرمانان په دغه ډول سره نه منو همداسې کېږي که نه همدې لپاره غورځېږي د خلکو په نظر کې او د دې په دا چې غورځېږي هم د دوی مخکینۍ نقشه بیا جوړوي نور کسان یې سر ته راځي
زموږ د احساساتو د کنټرول لپاره نور کسان راځي. موږ په دې خوښ یو چې کیدای شي تر دې ډېر لایق کسان راغلي. همدغه همغه دقیقا د آګاهۍ بې حسه کول دي یا مسمومیت دی په یو نظر. د عوامو خلکو د غولولو او د غلامۍ بهترینه وسیله ده. دې ویش ته مو پام سوی دی چې د ډېرې پخوانه ده. زه غواړم په دې ویش نن خپل هغه بې مزې حس انتقال کوم تاسو ته او خپل فکر. موږ واقعا بدن او روح یو. دا ویش د انسانانو په رابطه شوی ده چې انسانان له روح او بدن نه جوړ شوي دي. زه فکر کوم دا ډول ویشه د یو خو تاریخي ده، ډېره پخوانۍ ده، د بېلابېلو بنسټونو لخوا تایید شوې ده او ویل شوې ده او انتقال شوې ده او تفسیر شوې ده چې انسان جوړ شوی دی له روح او بدن نه. یو تاریخي اړخ لري، له بل اړخه د بېچارهګۍ او محدودیت اړخ لري. د موږ عقل اخوا ترې نه دی تللی، موږ دې هېڅ فکر نه دی کړی، موږ همدغه تایید کړی ده. موږ اوس هم منلي چې کیدای شي موږ یو بدن لرو یو روح لرو، ځکه چې فکر کوو نړۍ یو همدغه ده چې ښکاري، یو هغه ده چې موږ یې خیال کوو. صحیح ده، یو نامرئي نړۍ ده یو مرئي نړۍ ده. په همدې ترتیب سره خپل بدن انسان هم په نظر کې نیولی دی. د ځینو لکه مارسل موس، د ځینو نورو شنونکو د دین په رابطه هم خبره دا ده چې انسانان په دې خاطر چې نړۍ دغه ډول ویشلی وه، خپل ځان یې همداسې ویشلی و، یا په دې خاطر چې خپل ځان یې داسې تعریف کړی و، نړۍ هم همداسې تعریف کوله. بیا به داسې ویل چې زه باید یو خدای ولرم چې هغه مثلا اسمان پورې مربوط وي، زما روح هغه پورې مربوط وي. دا یوه نړۍ ده زموږ د ژوند. یو بدن ولرم باید چې همدې ځمکې پورې مربوط وي، همدغه انسانانو او توکو پورې مربوط وي. دا بله اړخ ده د ژوند. د هغې روحي نړۍ په رابطه یو ډول معاملې د انسانانو په ژوند کې منځته راغلي، یو ډول تفکر، ایډیالوژي او همدغسې زر قسمې معاملې ورسره. له دغه نظره چې بدن پېژندل سوی دی او د روح تر څنګ یو بله برخه زموږ بدن ګڼل سوی ده، زموږ فزیک. له دې اړخه دا نور تیوریګانې او فکرونه او نظرونه او لوبې او فعالیتونه او واقعیتونه منځته راغلي. لوبې دقیقا د بدن په سر باندې منځته راغلي واقعیتونه دي او پدیدې دي. د بدن په سر باندې انسانان یو بل سره رابطه اخلي. هر څوک، هر یو انسان په دې ټولنه کې د یو فرمول او د یو مقولې یا د یو لید په منځ کې یا د یو دهلیز په منځ کې، یو چوکاټ په منځ کې د یو بل سره رابطه اخلي. بدن هم یو فرصت، یو چانس و د هغه کسانو لپاره چې د خپل قوت او د خپل فزیکي تفاوت له زاویې د نورو سره رابطه واخلي. بناء هغه کسان چې د بدن او د زاویې د دغه فزیکي بدن او د فزیکي قدرت له مخې خپل د نورو سره رابطه اخلي، معمولا باید دا رابطه کې تفاوت موجود وي. نورو ته ضعیف ښکاره سي. قوي سره رابطه بل ډول وي، خپله ضعیف سره رابطه بل ډول وي. او د نورو نه توقعات هم چې ولري، ټولنیز توقعات د خپل بدن په سر باندې ولري. مثلا د احترام توقع ولري، د افتخار توقع ولري، د چک وهلو توقع ولري، د رابطې درلودلو توقع ولري، د تایید اخیستنې توقع ولري. دا ټول د خپل بدن په سر باندې. همدې لپاره موږ ته بیا ښوول کېږي، هم د تربیتي نظامونو کې هم راځي چې وګورئ تاسو استعداد کومه برخه کې ده، همغه برخې ته لاړ شئ. فهم مو کړی؟ تاسو وګورئ ستاسو استعداد په کومه برخه کې دی، همغه برخې ته ولاړ شئ. هملته تاسو ټولنه تاییدوي، یعنې تاسو د ټولنې د تایید مجرا پیدا کوئ چې تاسو ټولنه کوم اړخ کې تایید درکوي. بنا هغه کسان چې خپل بدن کارولی سي، نمایش ته راوځي، تایید اخلي د خلکو نه. لوبې همدغه یو ډول دی. هغه کسان چې زیرک دي، مثلا بدن نه لري چندان، د یو بل اړخ نه راځي، یو بله قصه جوړوي او تایید اخلي د ټولنې نه. قدرت یې د ټولنې نه ډېر تایید اخیستل. د لوبو په فضا کې تجارت او سرمایه او پیسې انتقالول، یعنی د لوبو په اقتصاد باندې معامله درلودل، اړیکې درلودل، یعنی خپل بدن داسې کارول چې تاسو ته عاید ولري. په داسې نمایشونو باندې خپل بدن نښلول او راوړل او کېښودل چې هغې لارې نه تاسو راتلونکي تضمین سي او تایید سي. ځینې هغه ارزښتونه تاسو ته تبادله سي چې نور ټول خلک غواړي. ټول خلک غواړي چې د پیسو په نامه یو ارزښت ولري چې خپل ضرورتونه ورسره رفع کړي. د فلم ستوري تر ټولو زیات ولري، ځکه چې د خلکو نه تایید اخلي، د ډېرو کسانو نه تایید اخلي. لوبغاړي او ورزشي کرکټرونه هم همداسې، د لوبو کرکټرونه هم همداسې بدن خپل استعمالوي. بروم یو ډېره جالبه قصه لري. دغه چغې چې وایي تاسو په سټډیومونو کې ګورئ اورئ، دا کسان چې خپل ګریوانونه څیرې کوي، دا ډېر بې اندازې چې فریادونه کوي، دا شعارونه چې ورکوي، دا هېڅ کله وایي د دیموکراسۍ نښه نه ده، بلکې دا د یو ډېر بد تعصب نښه ده چې خلک پکې پاتې کېږي، قصده خلک پکې پرېښودل کېږي. په یو بلې بڼې سره د فردي ازادۍ او دیموکراسۍ تعریف په یو بلې بڼې سره دلته کېږي،
او په ډېر ایډیولوژیک ډول سره کاذبه پوهاوی منځته راځي او فکر کوي خلک چې موږ آزاد یو، موږ خوند اخلو، موږ واقعیتونه ګورو، موږ وګټله یا موږ وبایلله او مشترک وجود خپل احساسوي د نورو سره. دا چغې او دا فریادونه څه د بریالیتوب وي څه د ناکامۍ وي، دا وایي د دیموکراسۍ نښه نه ده. د هغه ارزښتونه چې بشري حقوقو په باندې تمرکز کوي چې دا ارزښتونه غواړو ترلاسه کړو، د هغه ارزښتونه نښه نه ده. برعکس دا د یو ډول مدیریت سوي او د یو ډول جوړې سوې نقشې نښه ده چې انسانان د دې په ځای چې سالم او نورمال حالت ته راولي، غیر نورمال ډول سره یې هیجاني او احساساتي کوي او ډېر نامتعادل ډول سره یې اړخ ته بیایي او دا د نابرابرۍ نښه ده، نه د برابرۍ. د دې تعریف کې ټول لوبغاړي او د لوب مینوال په یو خاص ډول سره په دغه معاملو کې دخیل دي، په سیاست کې دخیل دي، په فرهنګ کې دخیل دي، په اقتصاد کې دخیل دي. لوبه نوره هغه بې تاثیره نه ده پاتې سوې او خپل جهت او لوری یې بدل کړی دی. د لوبې لپاره او په اوسنۍ دنیا کې د دولتونو لپاره د بروم په وینا کوک شوي انسانان پکار دي، کوک شوي انسانان چې کوک شي او لکه اتومات ساعت هماغومره چې تاسو ورته کوک ورکوئ هماغومره درته وچلیږي، هماغه ډول چې تاسو کوک کوئ هماغه ډول وچلیږي. لوبه همدا کار کوي د ټولنې لپاره، ټول خلک کوکوي، هماغه ډول چې تاسو غواړئ هماغه ډول درته چلیږي، هماغه ډول چې وړاندې وړئ په هماغه اتومات درجه درته چلیږي. بنا نتیجه یې دا ده چې ستاسو د قدرت تایید کوي، ستاسو د سلطې د دوام تضمین کوي، ستاسو د ګټې تامین او تضمین کوي او همدې په خاطر تاسو تایید کوي. په ټولنه کې پورته طبقه په دې اصطلاح باندې ووایم یا هغه کسان چې د لوبو نه ګټې اخلي، دوی یو ډول لوبه تاییدوي، هغه کسان چې ښکته دي دوی په بل ډول لوبه تاییدوي. دوی آګاهانه یعنې ګټه کوي ترېنه، پوهېږي چې موږ په ګټه ده، او عام خلک په کاذب پوهاوي اخته، فکر کوي چې موږ ګټه کوو یا فکر کوي چې خوند ترې اخلو. همدا ده نو، همدا ده. دوی جهت ورکول کېږي، مسموم کېږي. په خپله ډېر جالب ترکیب چې دی هغه دی د ماري بروم دی، هغه دا دی چې د عمومي پوهاوي بې حسه کول دي د لوبو په واسطه. دا بلبورډونه جوړول، شعارونه جوړول، ټوله ښاري فضا پرې باندې نیول، رسنیزه فضا پرې باندې نیول، یعنې معنا دا ده چې د خلکو هغه متمرکزې او منځنۍ آګاهۍ ته شکل ورکول او له محوره یې ویستل، یو بل اړخ ته وړل او ترې استفاده کول. دا د دې کار دی. د لوبو لپاره ادبیات منځته راځي، شعرونه ورته لیکل کېږي، خاص اصطلاحات، القاب، خاص کلماتو کې معناګانې محتواګانې ورچول کېږي. هغه القاب د خاص کسانو لپاره کارول کېږي. حتی همدغه عام خلک د همغه القابو نه دفاع کوي چې بل چا ته یې وکړی درسره همدوی جګړه کوي، هېڅ ګټه هم پکې نشته د خپلو احساساتو لپاره. د دې لپاره چې د دوی د وجود او د دوی د ژوند او د دوی د عام ټولنیز هویت او ماهیت محتوا ټوله د همدغه ډول مدیریت سوې آګاهي او کاذبې آګاهۍ سره برابره جوړه سوې ده. فکر کوي که دا لقب تاسو د دغه اتل لپاره ونه کاروئ، بل لپاره وکاروئ، زما هویت او زما شتون ته هم توهین کړی او همداسې درته ښودل کېږي چې نړۍ دغسې ده، مې پرېږدئ. حتما هم داسې کسان لیدلي. ځینې بېلګې چې ماري بروم یې راوړي، وایي 1936 کال کې هټلر په برلین کې د اولمپیک د لوبو له طریقه خپل ځان ته مسیر جوړ کړی و او قدرت ته ورسېد، ترې استفاده یې وکړه. همداسې د ارجنټاین دیکتاتور په 1958 کې خپل هغه ډېر بد او خطرناک ظالمانه ستمونه او فعالیتونه چې په ټولنه کې کړي وو، جنایات خپل ورته د لوبو له لارې نه، د اولمپیک د لوبو له لارې نه نړیوال جام چې ورته وایي، د نړیوال جام د لوبو له لارې نه رواني پوښښ ورته جوړ کړی و. هېڅ چاته نه ښکارېدی، ټول خلک له رواني اړخه مصروف په لوبه وو. د ده جنایات او د ده هغه ظالمانه کړنې ډېرې مهمې نه ګڼل کېدې. څنګ ته تلې نورې عمومي فضا ډکېده د چکچکو نه د هغه دپاره، د لوبې دپاره. او همداسې ډېرې نورې ټولنې د لوبو سره خپله ډیپلوماسي دقیقا عیاروي. داسې رقم ته روشونو نه کار اخلي چې عام خلک د لوبو سره او بنسټونه د لوبو سره په یو خاص تعامل کې د دوی د قدرت او د سلطې د اقتصادي ګټې او د تضمین او تأمین اطمینان ورته ورکړي. آخري خبرې د بروم، لوبې د بشر د دوکې برنامې دي. نشي کولای هماغه ډول چې دي هماغه ډول
چې ښکاري هماغه ډول واوسي. بناء د هرې لوبې نه د هر ډول استفادې امکان شته ده. فقط او فقط د دوی همدومره کمال څه موږ ته چې دغه ډول آګاهي هم موږ ته راکړي. هغه پدیدې چې درته ډېرې صافې معرفي کېږي هغومره صافې نه دي او هغسې یې مه ګڼئ. په ټولنه کې د ټولنې هغه کسان چې خاص ډول ګټې غواړي وکړي یا بنسټونه یا اړخونه هغوی کولی شي له هر ډول ټولنیز واقعیته هر ډول ګټه پورته کړي. لکه څنګه چې د انسان په ژوند کې د عاطفي حوزه کې د دین نه پورته کړې ده، د ښکلا نه، د شعر و ادبیاتو نه، د سینما نه، همداسې د لوبو نه د ټولو نه فوق العاده ګټې پورته کړي دي او خپلې ګټې یې تضمین کړي دي. ښه زما بحث پای ته ورسېد. که تاسو څه وینا او خبره لرئ اورم. نور مننه.